بڑومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه د خولې نه بار وځي، او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي، ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه، دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلی چې د هغه خوله څنګه وه، د هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ د هغه پوزه څنګه وه؟ سترګې څنګه وې؟ د سر ویښتې څو قسمه وو؟ ویلی شئ چې لاسونه یې څنګه وو؟ په لاره تللې څنګه وو؟ لباس یې څنګه وو؟ پټکې یې څنګه وو؟ څادر یې څنګه وو؟ د چهرې بناوټ یې څنګه وو؟ دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې. اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانی دی؟ وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کوم سړی چې ته نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړی. نو ملایکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې. او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دی پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې. عالم مړو په قبر کې ته ملایکو تپوس وکړو من ربک؟ وکړه من ربک، لاس نه فرشته ونیوه، وی دا من کم من دی؟ ملایکه د لاس نه نیوله ورته ویل چې دا من کم من دی؟ من خو په عربي ژبه کې په ډېر قسمه راځي، دا کم من دی؟ ملایکې لاړې الله ته وایي چې یا الله دا څوک راغلی دی دې قبر ته، خو چې دا من کم من دی؟ نو الله ورته وایي چې ما تاسو ته نه ویلي چې انی اعلم ما لا تعلم؟ تاسو ویلي چې بني آدم مه پیدا کوه او ما درته وایي چې زه پیدا کوم، تاسو ویلي چې نه مونږ کافي یو. نو تاسو وګورئ دې بني آدم سره هغه علم شته ملایکو چې تاسو سره نشته. ستا په سر بیا خدای وکالت کوي چې ته وپېژنې چې من کم من دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا اوس پېژندل دي چې مجدد الفساني رحمت الله علیه دا څوک و؟ دا دومره لوی سړی و چې د ده زامنو ته یو مولا سبق ښودو قرآن شریف، او د مولا نامه وه مولانا طاهر. مجدد الفساني ناست دی د شپې په خپل خلوت کې مراقبه کوي. مراقبه عزیزانو خدای دې تاسو ته وښیي
خدای ته وګورئ اوس هم څه دلي راغلي نه دي. ځان ټیک کوي، ځان ټیک کوي. ګورئ د نوح علیه السلام قوم چې تباه کېده نو اول یې خندل. نوح علیه السلام وفرمایل چې یا الله دوی خو خاندي ما پورې. وی دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لږ غوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ. اوس لږ غوندې وخاندئ. په سن 65 کې مې دی د خاورو ډیري لاندې چې پروت دی دته وایي په مکه معظمه کې چې داسې څه شی راته وښایه. دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله. عمر کې مې نه ده کړې چا. بیا بېګا ده. ټکی یې وویل زما په دې ځای چوف د شپې چې وده شومه یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ. زمونږ یو استاذ دی هغه په دروازه کې ولاړ. چې زه ورغلم ما ته ویل زه ورده دننه حضور ولاړ. چې ورننوتم زما دې په خدای قسم یې دې غاړې ایستم. چې غاړې ایستمه اوس زه درته څه ویلی نه شم. هغه وخت اوس تېر دی. اوس سهار چې ده ته رالمه نو ما چې دا ما ته بس غږ به نه کړي او تا څه غوښتل درته میلاو شو. تاسو خیال راغی ډله به د قبرونو نه داسې روځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملایکې به آواز وکړي چې یا ربه دا څوک خلق دی؟ وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار روځي. یا الله دا څوک دي؟ دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي، دې خېټې ته حلال نه وتلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خښ کړي به بني آدم وي او راپا به سي د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک و به دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي.